شیخ صاحب محترم د جمعې په ورځ باندې د ډېرو خلکو د ذهنیت جوړ دی چې دا کاروبار بالکل نه دی جایز. یو خو د جمعې مونځ دی هغه ته به خو وختي ځي. آیا د جمعې مانځه نه مخکې یو کس کار کوي یا مثال اذان وشو جمع یې وکړله وروسته یې کوي، آیا دې کې شرعاً څه ممانعت شته؟ د جمعې په ورځ باندې کار روزګار بالکل پرېښودل زموږ د شریعت طریقه نه ده، بلکې موږ ته د الله نبی صلی الله علیه وسلم بلکې قرآن کریم کې چې الله رب العالمین فرمایي یا ایها الذین آمنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذکر الله وذروا البيع. د ایمان والاو کله چې تاسو د جمعې د ورځې اذان واورېده تاسو د الله ذکر ته جلتی وکئ او بیع پرېږدئ. تجارت معلومیږي دا چې دی وخت کې تجارت صحابو کوو، خو د الله نبی صلی الله علیه وسلم په ژبه او الله خپل قرآن کې حکم وکړي چې تجارت پرېږدئ. یا کله چې د صحیح البخاری روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل صحابه کرامو ته خطبه ویل، په دې وخت کې د شام نه د تجارت قافله راغله، اواز وشو چې قافله راغلې ده، نو خسان وروتل، صرف 12 کسان د الله د نبی سره پاتې شو، هغوی مونځ کو، د جمعې مونځ یې 12 کسانو باندې وکړ. الله هغوی ته ادب راولېږه، فرمایي واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا الیها وترکوک قائما. یعنی دی آیت کې موږ ته دا ادب دی چې کله مونځ ودرېږي اذان وشي نو ته تجارت بند کا. که یو سړی ضرورت وي د سهار نه تجارت خپل دکان ته راځي یا د مانځه نه وروستو نو راتلی شي، بلکې الله فرمایي دی آیت کې چې فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من رزق الله واذکروا الله کثیرا لعلکم تفلحون. چې کله مونځ ادا شي نو د مانځه د ادا کېدلو نه وروسته به په ځمکه کې خواره شي او د الله رزقونه طلب کوي. نو معلومیږي چې د مانځه نه وروسته به سړی تجارت کولی شي، د الله رزق طلب کولی شي، او په دې کې څه ممانعات شریعت کې نشته. Don't forget to like, share and subscribe. Rana Studio Podcast.